بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره ایډوانس پریکټیکل نمبر 7 دی او بیا هم په پریکټیکل نمبر 7 کې پارت نمبر 2 دی. نو دې کې به انشاءالله کالکولیټر ډیزاین کریټ کوو او همدا شان کوډینګ به ورته کوو او تر څو یو زبردسته او ایډوانس کالکولیټر موږ ته په مایکروسافټ ایکسل وی بی کې کریټ شي. راځئ چې اول ډیزاین کریټ کوو او بیا راشو کوډینګ ته. ښه زه راغلم ډیولپر ټیب ته، ویژوال بیسک، insert user form چې دا مونږ په تیرو ویډیوګانو کې هم ویلي دي. زه به یو لیبل راولم او همدا شان یو ټکس باکس او یو بل لیبل هم ضرورت دی، دلته چیک باکس ضرورت دی او ورسره د کمانډ بټنو ضرورت دی او بس نور څه شي ضرورت نشته. راځئ بس دغه ډیزاین کریټ کوو تر څو موږ ته یو زبردسته کالکولیټر ډیزاین کریټ شي. صحیح ده؟ نو زه به راشم دغه به زه هغې پورې کریټ کړم. او دغه هر یو ته به زه نیم ورکړم کیپشن نه. دلته 0 ورته لیکم فار ایگزامپل، دې ته ډبل 0، همداشان دې ته ډاټ او ټولو ته به زه نومونه ورکړم. ښه زه به راشم او دغه بټن دپاره به زه یو ایرو هم پیدا کړم. انزرټ ټیب څخه سیمبل ګروپ کې سیمبل باندې زه کلیک کوم او په دې کې زه راځم فار ایگزامپل وینګډنګس ته. په دې کې زه ګورم دا یو مو پیدا کړ. که هر یو ستاسو خوښه وي تاسو هغه ورته لګولی شئ. که زه ورته چې فار ایگزامپل یو بل یو راته ولګوه، دې 2 کې ورته پیدا کړئ، یا مثال په طور باندې دې 3 کې ورته پیدا کړئ. this one insert yes دا ورته کټ کا. developer tab visual basic captions دلته پیسټ کا. دې باندې به کلیک کی او فرنټ ته به راشي. چې فرنټ ته کله راغلی نو ته بل ورته وینګډنګس 3 ورته والی چې هلته کوم یو صحیح شوه. دا به ټول ته موږ 16 او بولډ کو. صحیح ده؟ کنټرول سیلیکټ زه بل ته راشم فرنټ ته او په دې کې بولډ 16 اوکې. چیک باکس ورته انتخاب کوم او کیپشن ته زه رالم فار ایگزامپل ډیجیټ ګروپینګ او دغه شان دا مې ورته انتخاب کو. بیک کلر یس دیس ون او کنټرول دا یو ډبل کلیک یس کلیک. ښه دا ختم شو. زه به اوس راشم دا شاته چې کوم لیبل دی دې باندې به زه کلیک وکړم، فارمیټ ته به راشم، order bring to front او دا ټول به ورته انتخاب کړم. فرست به دغه ټکس باکس ورته انتخاب کړم او زه بلته راشم ټکس ته 0 یس دا به ورته انتخاب کړم او فنټ بولډ 16 درې واړه سیلیکټ 1 2 3 بس راغله او دا ورته انتخاب. کیپشن خالی انټر، دا انتخاب کیپشن خالی انټر. دغه ته به ډیزاین هم چینج کو. بارډر سټایل یس دیس ون او بل کار به موږ دا وکړو چې دغه به لږ لاندې راولو. صحیح ده؟ دا به هم لاندې دا به ورته انتخاب کړم او دې دپاره به دلته راشم سپیشل ته 1 2 یس دا هم صحیح شو. او اوس که زه رن واخلم نو ماته به اټومیټیکلي په هماغه ډیزاین سره کالکولیټر کریټ شي. ښه زه به اوس راشم دلته چې کله فار ایگزامپل په دې باندې زه کلیک کړم دغه دې ماته به ډیفالټ هایډ شي. نو زه به فرست راشم دا به ورته انتخاب کوم. فار ایگزامپل دې نیم دی سکرین، دې نیم دی فار ایگزامپل LBL فارمیټ، دې نیم دی لیبل 1. بس دا خو صحیح دی. بس په دغه فارم باندې ډبل کلیک دې کې به ته راشي انیشیلایز ته. صحیح شوه او دې کې به ورته ولیکي چې فار ایگزامپل LBL
format dot visible is equal to false. initialize مطلب دا دی چې کله موږ دغه فارم اوپن کو صحیح شو لایک فور ایگزامپل زه رن باندې کلیک کوم نو ماته بای ډیفالت هغه نشو کیږي چې زه کله په دې باندې کلیک کوم نو بیا دې ماته هغه شو شي او دغه دې ماته ډیجیټ ګروپینګ وکړي نو زه به فرست راشم او په دې باندې به کوډینګ سٹارټ کوم فرست موږ راځو 0 نه سٹارټ اخلو ډبل کلیک زه ورته یم اف که چیرته screen dot text په دې کې چې ته فار ایگزامپل 0 وي دین سره تا وکا screen کې چې کوم 0 دی screen dot text کې راته 0 ولیکا else screen dot text is equal to screen dot text plus 0 end if یاد ساتئ ملګرو چې کله موږ if start واخلو دا به موږ end if باندې بندو دا موږ سره end if شو صحیح شو دې مطلب چې شو ما ورته لیکه چیرته په سکرین کې 0 موجود وي چې کوم بای ډیفالت موجود دی که زه چې ته په 0 باندې کلیک کوم نو ماته صرف هغه 0 راځي که 0 نه وي موجود که 1 وي 2 وي 3 وي 4 وي 5 وي هغه دې هم ورسره ولیکل شي او د هغو سره سره دې 0 هم راشي د پلس مطلب په دې ځای کې end مطلب دی دغه end مطلب دی صحیح شو بس دا موږ سره د 0 نه والا تر 9 پورې دغه یو کوډینګ دی بس دا به زه کاپي کوم زه بلته راشم ډبل 0 ته ډبل کلیک کنټرول وی پیسټ او دې کې به ډبل 0 ورته ولیکم بس اوس به راشم 1 ته دا به ورته 1 ولیکم هلته به هم ورته 1 ولیکم صحیح کنټرول وی 2 ته به 2 ولیکم 3 ته به 3 ولیکم او ټول به زه وکم صحیح شو بس دا موږ سره کوډینګ کمپلیټ شو زه بس راشم رن که زه فار ایگزامپل 0 باندې کلیک کوم هغه 0 ماته راځي که ډبل 0 باندې کلیک کوم هغه 0 ماته راځي خو که 1 باندې کلیک کوم ماته به 1 ولیکم 2 باندې ولیکم 2 3 باندې ولیکم 3 0 ولیکم 0 ډبل 0 ولیکم ډبل 0 5 ولیکم بیا ډبل 0 ولیکم نو ما سره د 0 څخه والا تر 9 پورې دغه کوډینګ ما سره کمپلیټ شو اوس به موږ راشو پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ exponent او mood functions ته چې ټول یو شان کوډینګ دی زه ول راځم پلس منی ډبل کلیک کوم if که چیرته not screen.text is equal شي د خالی سره د مطلب دا شو که چیرته په سکرین کې څه موجود وي 1 2 3 4 5 یو څه پکې موجود وي او زه پلس باندې کلیک کوم ګورل ته وګورئ کنه دا کلیک دی چې کله زه په دې بټن باندې کلیک کوم نو څه چل دی وشي یا ساتئ ملګرو تاسو ته ما ویلیو په هغه اوله ویډیو کې چې تاسو باید 4 نومونه دا ډیکلیر کړئ صحیح شوه دغه نومونه موږ باید ډیکلیر کو صحیح شوه اوس به موږ راشو پلس باندې ډبل کلیک او زه بلته ته ولیکم چې فار ایگزامپل فرست نم is equal to screen.text screen.text چې کوم معلومات دي هغه ته فرست نمبر ته ورکا end if بس اوس به راشو منګه زه ورته وایم چې داسې کار وشي نو بیا دې څه وشي لیبل 1 کې دې څه ولیکل شي is equal to screen.text دا دې ولیکل شي او ورسره دې ولیکل شي پلس ځکه چې دا خو پلس ده که نه ګوره دلته راغلم فار ایگزامپل رن ما 5 ولیکو چې زه کله پلس باندې کلیک کوم نو همدغه 5 ما ته هلته 5 ولیکل شو او 5 سره پلس هم ولیکل شو بل کار دی چې وشي بل کار دی دا وشي فار ایگزامپل دغه سکرین کې چې کوم معلومات دي دا د کلیر شي بس زه به راشم زه ورته وایم چې مثال په طور باندې screen.text is equal to خالی ګورئ فار ایگزامپل 62 پلس ګوره دا خالی شو بیا زه لیکم فار ایگزامپل 56 بیا زه ایکول باندې کلیک کوم دا کار نه کوي چې پلس باندې کلیک کوم دا هلته پورته کیږي او بله خبره دی په دې کې دا وشي چې اپریشن دا د ماته پلس واخلي دا موږ ځکه اپریشن ورکوو چې له دې څخه موږ په ایکول بټنه کې استفاده کوو صحیح شوه بس همدغه کوډ به تاسو کاپي کوئ دا ټولو دپاره دا یو کوډینګ دی بس سمپل ساین ورته چینج کوه کنټرول وی پیسټ دا به ورته ماینس کي دا به هم ورته ماینس کي
بس دا هم سره کمپلیټ شو ټول بټن موږ سره کمپلیټ شو اوس په موږ راځو کلیر بټن ته صحیح شو ډبل کلیک زور تم چې کله زه په کلیر باندې کلیک کما نو ماته دې څه وشي زور تم چې مثال په تور باندې ټیکس سکرین ډاټ ټیکسټ از ایکوال ټو دا ماته خالی شي اول دویمه خبره LBL format dot caption دا دې ماته خالی شي first num is equal to clear, second num is equal to, for example, clear, answer is equal to, for example, clear, operation is equal to clear, همداشان screen dot text کې دې به ماته څه ولیکل شي 0 دې راته ولیکل شي همداشان label 1 dot caption دا دې ماته دغه شان شي LBL format dot visible دا دې ماته فالس شي همداشان چک باکسون چې کوم دی که نه dot value دا دې ماته فالس شي صحیح شوه دې مطلب چې شو اوس که زه فار ایگزامپل راشم دې باندې کلیک وکړم که دې باندې فار ایگزامپل کلیک وکړم ماته بلته LBL فارمټ والا چې کوم لیبل دی هغه ماته شو شي چې کله زه په کلیر باندې کلیک کوم نو ماته به دغه لیبل هاید شي دا به راته کلیر شي ځکه چې د دې ویلیو فالس شوله او د لیبل ول کې چې کوم خطونه وي دا به هم ماته کلیر شي او دې کې به راته 0 ولیکل شي دا موږ سره د کلیر بټن پورا مکمل طریقه اوس به راشو موږ ډاټ ته چې ډاټ څه کار کوي ډبل کلیک زه ورته if n string screen dot text دا is equal شي د 0 سره دین سره ته وکړه screen dot text چې کوم دی که نه screen dot text هم راته پکې ولیکه ورسره چې دغه هم راته پکې ولیکه بس and if ختم ګورئ 5 point for example 5 دا ماته ولیکل شو بیا ورته لیکم for example 6.002 ګوره اوس که زه په ډاټ باندې کلیک کوم ډاټ اوس کار نه کوي ځکه چې هلته ما ان سټرینګ څخه استفاده کړې ده او په دې کې یو ډاټ موجود دی نو ځکه موږ ته بل ډاټ نه اخلي اوس به موږ راځو ایکول بټن ته او ایکول بټن باندې به کوډ کوو زه رالم ډبل کلیک زه ورته چې فار ایگزامپل اف که چیرته ناٹ screen dot text دا از ایکول شي د خالی سره or screen dot text is equal شي د ډاټ سره then snum is equal to screen dot text دې باندې پوه شولئ ما ورته دا ویلې کله چې زه په ایکول بټن باندې کلیک کوم که چیرته په سکرین کې هیڅ هم موجود نه وي یعنی مطلب څه موجود وي ډاټ هم پکې نه وي صحیح شوه ډاټ پکې نه وي او خالی نه وي یعنی مطلب یو څه پکې موجود وي سکرین ته څه نوم ورته ورکړه اس نم ورته ورکړه اس نم اوس به راشو اف که چیرې operation is equal شي د پلس سره دین سره ته وکړه answer is equal to first num divided by second num او سکرین کې راته څه شو کا screen dot text دې کې راته شو کا answer او operation راته خالی کا بس همدغه موږ سره کوډینګ دی دا به اوس بار بار موږ کاپي کوو else if که چیرته operation is equal شي د ماینس سره دین سره ته وکړه answer is equal to f num divided by s num او سکرین کې چې کوم دی که نه سکرین کې راته معلومات شو که د answer صحیح ده که نه او operation دا راته خالی که زه به راشم او دغه به کاپي کړم کنټرول سی کاپي کنټرول وی کنټرول سوري کنټرول وی کنټرول وی او کنټرول وی خو زه بلته راشم دا موږ سره ماینس شوه هلته به راشم فار ایگزامپل ضرب هلته هم ضرب سوري هلته موږ سره پلس دی دا به موږ پلس واخلو دا به موږ ماینس واخلو او دا به موږ فار ایگزامپل ډیوایډ دی دا موږ ډیوایډ واخلو او دا موږ سره مثال په طور باندې کیرر دی
دا به موږ کیرټ واخلو او دغه موږ سره فار ایگزامپل موډ دی دلته به موږ ورته موډ ولیکو صحیح شوه بس موږ سره دا ختم شو دلته راشو end if او end if صحیح شوه یا موږ سره دا end if شو دا یو چې دا موږ دې ځای کې end if که صحیح شو بل موږ سره دغه end if شو صحیح ده که نه بس به راشم هلته for example 7 divide by 3 is equal to د یو سره بله خبره موږ سره دا ده زه ورته یم چې 7 په څو باندې ډیوایډ شو چې 2.33 راغله هغه هم ماته په دې ځای کې لیکه نو بس هغې دپاره به موږ راشو ډبل کلیک او په دې کې به موږ راشو انټر موډ ته او په دې کې موږ ورته ولیکو چې فار ایگزامپل label 1.caption is equal to label 1.caption plus screen.text بس click for example 8 divided by 2 is equal to 4 because clear money click هم دا برات clear شي for example 12 minus 5 is equal to 7 because for example یو بټن باندې کلیک کما نو ماته هغه مخکینی لیکل پاتې کیږي زه ورته چې کله زه په یو بټن باندې کلیک کما نو ماته د هغه مخکینی لیکل ختم شي بس دې دپاره به زه راشم ډبل کلیک او بس به زه راشم exit موډ ته دې کې به زه ولیکم چې for example label 1.caption is equal to خالی بس ډېر اسانه او ډېر easy for example this one divided by 5 yes this one for example 2 ورته لیکم 3 ورته لیکم ماته هغه مخکینی لیکل کیږي clear for example 12 minus 3 is equal to 9 clear باندې کلیک کوم ماته پاکیږي this one for example ضرب د this one ماته ولیکه چې دا یو دا ورسره ولیکه دا ورسره ولیکه یو زیر ورنه پاکوه ګوره دا هم اوس کار نه کوي ځکه چې په دې باندې موږ کوډینګ نه دی اپلای کړی صحیح شوه دې کوډینګ دپاره موږ راځو او په دې باندې ډبل کلیک کوو صحیح شوه زه بلته راشم زه ورته یم چې مثال په طور باندې سکرین کې راته ولیکه left the screen the text comma length the screen dot text minus 1 دې باندې پوه شولئ د مطلب دا شو ما ورته ویلي چې مثال په طور باندې کلته موږ سره 1 2 3 4 5 وي او دلته راشم فار ایگزامپل لیفټ ورته والمه او دا یو ماته به راته راکړي 1 زه ورته وایم چې ماته لیفټ راکړه لیفټ ماته راکړه کاما څو کرکټرې زه ورته وایم لینث د دې یو ماینس 1 دا به راته ولیکي چې 1 2 3 4 ایو به راته کلیر شي صحیح شوه د یو مطلب دا شو چې یو ورنه کلیر که دغه لینث نه چې څلور کېږي 1 2 3 4 صحیح شوه که دلته راشم فار ایگزامپل دې سن مې ورته ولیکو ماته به یو 4 راته کلیر کي او دغه پورې به راته راکړي دا موږ سره لیفټ او لینث فنکشن چې موږ په VBA کې استعمال کړه بس یس ورته فار ایگزامپل 5 6 3 او ورته فار ایگزامپل 3 ورنه کلیر کا 6 ورنه کلیر کا 5 ورنه کلیر کا که بیا زه په دې باندې کلیک کوم اوس خو هیڅ هم نه موجود کنه ماته ایرر راکړه دې دپاره به زه اول راشم دا به زه اول ریسیټ کوم او ډبل کلیک یس on error go to ZUH دلته به راشي exit sub ZUH MSG box sorry you don't have any number to remove بل خبره په دې کې دا چې مثال په تور باندې تاسو ورته ولیکئ چې VB critical title ورته ورکړه for example my calculator enter بس click ورته for example 1 2 clear ګوره ماته څه وایي sorry you don't have any number to remove دا موږ سره VB critical و دا موږ سره دغه title دی صحیح شوه اوس موږ راځو ډیکټ ګروپینګ باندې کلیک کوو چې دغه وظیفه موږ وکړو او دغه ته کوډینګ اپلای کړو دې نه موږ سره دی چیک باکس 1 صحیح شوه زه ورته وایم چې if که چیرې چیک باکس 1 is equal شي د true سره then LBL format dot visible is equal to
true. او بل خبر موږ سره دا چې for example LBL format dot caption is equal to format screen dot text hash comma hash. نو دا د ماته دغه یو فارمیټ دی راته والی ایلس که داسې هم نشو یعنی مطلب فالس شو نو LBL format dot visible is equal to false and if بس go دلته راځم for example 7 8 9 this one دا به for example click کو ماته automatically هغه ټول راته categorize کو او زه رالم for example 7 8 this one ما دا رن واخیسته که زه for example دا چینج کومه نو ماته دغه ډیګټ ګروپینګ نه کیږي زه ورته وایم چې کله زه چینجز کومه نو ماته د هم دغه ډیګټ ګروپینګ کیږي صحیح شوه زه بلته راشم په دې باندې به ډبل کلیک وکړم چینج د موږ سره یس بالکل LBL format dot caption is equal to format screen dot text hash dot hash بس دلته راشم for example 7 دا مې ورته واخیستو اوس که زه څومره هم for example دغه چینج کومه ماته به automatically همدغلته هم چینجز راځي خو یو بله خبره موږ سره په دې کې دا ده چې که زه for example دغه عددونه لیکم نو ماته دغه سکرین by default ډک کیږي زه ورته یم کله چې دغه لینت دی هغه د 10 نه زیاتیږي نو ماته دی د دغه ټکس فنټ ورکوټی کیږي صحیح شو که نه دې دپاره به موږ راشو بیا همدې باندې ډبل کلیک او زه ورته یم چې for example if که چیرته if length screen dot text دا لوی شو یا مساوي شو د 10 سره دین که چیرته لینت 10 شو او یا د 10 څخه لوی شو نو سره ته وکړه screen dot font dot size دا راته که 12 else screen dot font dot size is equal to 16 and if دغه شانی هم تاسو لیکلی شئ ښه خو کوم چې موږ تاسو ته په هغه اوله ویډیو کې ښودلی هسې هم تاسو لیکلی شئ چې کله تاسو وړوکي ورته والی بېلته ورته 16 ولیکئ اولته ورته 12 ولیکئ اوس راځئ چې وګورو 7 8 5 this one نو دا چې څومره غټېږي ماته به اتومېټیکلی هغه سایز هم په خپله ورکوټی کېږي زه ورته یم دغه ضرب د مثال په طور باندې دا یو او equal to ماته وایي چې دا دومره راغی ډیګ ګروپینګ یې که دا ماته وایي چې دا دومره راځي صحیح شو کلیر یې که دا به راته هر څه کلیر شي هر څه به راته صفا شي ښه بله خبره ښه دا انیشلایز والا خو اوس مخکې شوې وه ښه زه به اوس راشم یو بټن به دلته کریټ کړم insert shape ته به زه راشم for example دا به راولم for example open calculator yes دلته به راشي دې باندې right click assign macro for example open calc new user forum 1 dot show بس close click تاسو به دا open شي for example 79 power by 2 is equal to this one for example clear 2.2 minus for example 2.1 else is equal to 0.1 ډیګری ګروپینګ وای دا ډیګری ګروپینګ نه لري ځکه چې هیڅ هم نشته صحیح ده بس دا کلیر کا هیله کوم چې په دې ویډیو باندې تاسو پوه شوي یاستئ که بیا هم تاسو باندې نه پوه شوي یاستئ دغه ویډیو سره 2 ځل 3 ځله ګورئ او کوم ملګري کوم دوستان چې هغوی موږ سپورټ کوي نو هغو دپاره به موږ نور هم ښې ویډیوز راوړو نور به هم تاسو ته ښه معلومات راوړو خو تاسو څخه زما یو غوښتنه دا ده چې تاسو کومه هم ویډیو زما ګورئ هغه ته لایک ورکوئ ځکه چې ستاسو په لایک باندې هیڅ هم نه کیږي موږ ته هم ورباندې څه نه راځي موږ ته هم ورباندې څه نه میلاویږي سمپل دومره کیږي چې زموږ دغه چینلو باندې مخکې ځي نورو خلکو ته دغه چینل شو کیږي او دغه چینل پر مخ ځي نو هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن سره ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ